السلام علیکم ملګرو. یو پاکستانی بل کارنامه کړې ده کنه او بیا دنیا حیرانه کړې ده. یو خاندان یې بچ کړی ده، یو فیملی یې بچ کړی ده، د یو دې سیریز کې اخیستی کنه چې تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. ملګرو سیټ چې تاسو ته ویډیو ښکاري کنه دا د بلوچستان یو کس دی کنه چې هغه داسې باداري ښودلې ده کنه دا ټول خلک یې هم حیران کړی دی. په پاکستان کې دغه چرچې دي اوس په دې ټیم کې چې پاکستان کې ټول خلک حیران کړی دی. ملګرو د بلوچستان سره تعلق لرونکي د قل عبدالله سره تعلق لرونکي چې دی په قل عبدالله کې چې کومه سیلاب راغلی او په روډ باندې نو هغه سره یو کارنامه وکړه کنه او په یو څه طریقه باندې د فیملی بچ کړه. په دې کې چې کوم کسان ناسو کنه مور او پلار یې ناسو او درې پکې دغه بچي ناسو کنه چې هغه دا تل وی کنه نو ډیر زیات غټ نقصان وته رسیدل. ملګرو هغه یو سعودي کارنامه وکړه کنه چې هغه په کومه طریقه باندې بچ کړل کنه نو تاسو به هم ډیر زیات نشته چې تاسو ته ویډیو ښکاري در بلوچستان یو کس دی کنه او په یو ناشنا طریقه باندې کړل دا ټول خلک حیران کړل. ټول خلک ته ولاړ کنه چې دا کرین ناولي په کرین کې دا غاړه بچ کې خودي ویل چې دا غاړه به بچ نه کې ها غدي اس د خلکو سوچ دي چې دا بچ نشي ځکه چې هغه چې په کومه طریقه روانو خو بچ نشي خو هغه خپل دماغ استعمال کړ او یو دې کار وکړ کنه په یو دې طریقه باندې بچ کړ کنه چې تاسو به هم حیران شئ. د سیټ چې ویډیو ښکاري په دې کې چې د بلوچستان د کس دی دا کرین ناول چې کله کرین ناول کنه او دا غاړه بچ کړي دا غاړه یو پیر ووم لیږي او دا غنه پس چې دا غاړه خپل لار باندې راوخلی په دې کې چې کومه فیملی ناسي نو هغه په خسته انداز باندې بچ کې او په خسته انداز باندې بهر تر او باسي په دې روډونو باندې وبو بهيږي او دا په دې روډ باندې دا غاړه ته چې کې او په راغلي دی خدا پاساو شو دا غنه پس چې نو دا بلوچستان چې د بلوچستان د کس نه فقیل عبدالله کې دا واقع راغلی و دا غنه پس چې نو بیا د تاسو سوچ وکړئ په ټوله دنیا کې یادېږي پاکستاني چې دي نو دوی وزګار دي ځکه د خلکو مدد کوي او ملګرو که تاسو سوچ وکړئ دوی وایي ځکه د خلکو سره کار کوي. که پاکستاني تاسو سوچ وکړئ نو پاکستاني د خلکو سره مدد کوي او دا غواړي هر انسان غواړي یو صحیح مسلمان یو چې بل سړي سره مدد وکړم چې الله مالا ثواب راکړي او دا بالکل حقیقت خبره ده. او دې الک چې نن کارنامه کړل ده کنه د دې لپاره ضرور یو خو غونډه کمنټ وکړئ او دا ویډیو ریپوسټ کړئ او دا ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ او زما چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره چې زه ویډیو جوړم نوټیفیکیشن به تاسو درځي.